زه خواست کوم ناظم خټک صاحب ته چې راشي تلاوت وکړي او تلاوت سره د وجود اشنبوي لپاره موږ اجتماعي دعا وکړو د هغې نه پس د ګټې والا چې څنګه په ګټې کې روان شي نو اکثر د انسانیت نه داسې لرې کېږي سره د جیت او د فتح والا چې دی هغه هم داسې ورځې لرې کېږي دا شاعر یې بیا سره راغونډ کړي چې دلته انسانیت ته راشئ نو زه چې کله هم د پښتنو ملالو هنګ وکړئ د پښتنو ملالو هنګ وکړئ ستاسو حوازونه لچا کم ندی تنگ دلا سے تما خوبیدم ندی گلابا تخوائی چی دنگلی نه دنگلی بیمار لره بیسیار دے قدم اخوا قدم دے رمونه ورش پاکی دیس پوگ میں کجل وگا ولقدر د سیوا کو د هلال غد فطرت به ورته ټولا نړۍ ولړزوي غږ د فطرت به ورته ټولا نړۍ ولړزوي احساس د سبې فلسفه په امیدونو وینځي دوی که یو طرف ته ولسی اړخونو باندې دوی شاعري کړې ده لکه یو ملګري هغه نظمونو وړاندې کړو چې په فلاني نظم کې دوی د ولس مسائل چې دي څرګند کړي دي نو بل اړخ ته په واعظ شیخ او ناصح باندې ډېرې غټې نیوکې کړي نارې سورې راخیږي بیا له پښتونخوا نارې سورې راخیږي بیا له پښتونخوا په هر یو لور ویر انګولا اعوذ باللہ آج کے اخبار میں یہ خبر تھی زما جانان بدا مینو وزیر وینا زما جانان بدا مینو وزیر وینا الله پاک ته دوی ته نور هم وسور کی چې د پښتو ادب خدمت د دینه هم په ارته سینا وکړي د حالاتو واقعاتو د نظریو د سیاستونو د هر څه خبر ده نو په دې وجه هغه د غم ډېر ښکلی دا کی بیاني یو خپل احتجاجي انداز ده هغې کې چې کوم دی نو ډېر ښکلی احتجاج کی خو کمال چې کوم دی نو هغه د دې اسلوب دی نو احساس خټک صاحب زمونږ ډېر مخلص او ډېر حساس مرکری دی څنګه چې ناظم صاحب وویل چې د بینک په محکمه کې او بیا اسلام آباد غوندې په ښار کې شعر ادب له ټیم ورکول او په هغې کې بیا لیک کول ډېر ګران کار دی مصروفیت خټک صاحب چې دی هغه چونکې په خپله هم یو ژوندی شاعر دی یعنې ځینې خلک خو دا اسانه خبره ده ژوند کول ځکه چې موږ پیدا سو که نه نو په یو غیر شعوري طور باندې هر سړی ژوند کوي که نه او مشکل خبره دا ده چې سړی دا سوال یا دا پوښتنه ولټوي چې زه دا ژوند ولې کوم ښاغلی ما په لومړي ځل په یوه ادبي غونډه کې لیدلی و او په سترګو مې ښه لګېدلی و بیا مو لیدل کتل او ناسته پاسته وشوه چې څومره مو سره وپېژندل دومره راته نور ګران شو ورور یې د خور نه ډېر ښایسته دی او ظالمې مور یې په سیالی راوړي دي نه نو د احساس خټک شاعري که هغه غزل دی او که هغه نظم دی دواړه په سیالیا دي احساس خټک صاحب سټایلش شخصیت دی شاعري یې چې څومره د شعریت نه ډکه ده دومره یې انداز بیان چې دی دا د هم یو شاعرانه دی او د شعریت نه ډک دی پروګرام مخوړوان د وضو زه لکه حور یم د حسین سره په سب کې ولاړ زه لکه حور یم د حسین سره په سب کې ولاړ بېشکه ته د ځان سره ابن زیاد ساده ډېره ستا وطن پرې ابادېږي د زور خاونده نو دا زما وطن هم
دغسې برباد ساته د دې شعرونو خالق ډېر ښه شاعر ډېر ښه انسان محترم عبدالحمید زاهد صاحب ته خواست کوم چې راشي یو ښه دوست یو ښه انسان او یو ښه شاعر چې دا درې توکي راوځي نو احساس خټک ته جوړ شي او د خټک صاحب مینې اخلاص پښتونولۍ تصویر دا په حال کې چې کوم ملګري ناست دي زموږ چې کوم عام پروګرامونه په هغه کې دومره نه راځي د یو شکر نه سره تعلق لري او د والد صاحب مخکې هم زاهد صاحب خبره وکړه چې هغه یو سماجی شخصیت پته شوی ده او د علاقې د پر هغه ډېر څه کړي دي او هغه اوس چې کوم د خپل پلور میراث ته هغه احساس یې په خپل شاعرۍ په سره خدمت کوي د کوم که دا دي چې زما دا خیالو د پروګرام به دومره کامیاب یا دومره ښایسته وي داسې ښکاري چې دې پروګرام لپاره سردار صاحب او د هغې د ملګرو ډېر کوشش کړی دی د احساس صاحب په شاعرۍ کې د موضوع ډېر تنوع دی او د موضوعاتو تنوع سره سره د فن ډېر تنوع ده پکې انګریزي کې چې وایي فرست امپریشن از د لاست امپریشن ما چې پړومبي ځل د نظم د غزل واورېدو په کوم انداز کې چې د وې نو هر ځل زما دا خواهش یو دې ته لیواله ما چې احساس خټک صاحب راشي او په خپل انداز کې په خپل اسلوب کې خپل نظم پیش کړي چې ستاسو نوې پکې هغه کلام وایم ساده خایس سیرت قایل یم احساس خټک د کمال نظم بدی زپ اوچت بام وایم تاسو ټول د الف نه 19 تر یې پورې چې خبره واورېدې ما سره د شکریا خو ډېرې وړې خبرې دي ما سره هیڅ الفاظ نشته نن زه په خپله پیله ظلماته مخصوصیږي چې د تاسو د تاثراتو د تاسو د جذباتو احساساتو د یو قسم واورې د نامې نه اخیستلی دا ټولو نو نه پوهېږم چې زه څه ووایم خو زړه مې یو ښایسته احساس هسې راکوي نو نن ماته پیله ځل پته ولګېده چې لکه شکر الحمدلله موږ چې څه لیک کړی دی لکه ډېرې داسې اوتې بوتې مو نه دي لیکلي کوشش حافظ شیرازي یو شعر دی آسایش دو گیتی تفسیر ای دو حرف است با دو سطح تلف با دشمن مداره زبا داوه ما چې احساس سبو هغه شخصیت ته چې د دشمن نشته دوستانی دي دغه د حافظ سپ په دې شعر باندې عمل دغه نشي چې د دوستان د دشمنو سره نشته او دغه اظهار نن د دې جمع نو چې په دې کې کم شخصیتونه ناسو د ژوند د ټول ډګرونو شخصیتونه پکې د دې د مقبوله د عام مقبولیت اندازه د دې نه لګي چې زما په خیال باندې په دومره معمولی وخت په دومره دغ نوټس باندې دومره خلک راغونډېده د ځانه او دومره انتظار کول او دومره اوږد محفل کول دا د احساس د مقبولیت د احساس نتیجه ده ځکه چې د احساس د خپل ځان نه ده د خپل خېټه نه ده بلکې د ټول پښتونخوا د ټول مظلومه طبقاتو احساس د ذکر غونډ شوی دی